क्या करो तो बोले खपे यार چا ته وایو کنه یار ولې اخر لکه څه چل دی دا ما په ایمان اسې شپږه تنګول کې قسم یا خدای پاک ولې یار نو په سور کې شهره ته نن درې مره ته کار لنه دی ولې دی یار لکه کار په دې سرور کې ته څنګه کار کوي یار دا چې موږ کو په پاکستان کې د پاکستان نه بیا راتلی سره یار نو تا ما ته دا ویلې چې هلته کې دا ولې چې ته پته یې موږ ته پته و چې موږ راغلي موږ لګیا نه یو تا ته ښه پته وه تا ما سره په خوږه کې کړو خلکو دونه په وخت ووایي که نه نور خلک لګیا نه کار نه مړه یو سړی د نورو خلکو د هسې مې د خولې نه څه وباسي هغې خو خدای نشته خو چې ګورې بس دوبې چې سار په خلک پېشمني په پاکستان کې 3 بجې صرف یو میاشت د روژې خلک پېشمني له پاسې دلته به وروره 24 ګنټې به پېشمني کې لکه ستا سره دا نوستانه کمزوري لیکلي یاره ته لکه د کار خبره نه نو په دې تنخواه څوک دلته کار کوي ستا راشه مړه بنګالیانو ګوره په 500 لګیا خدای پاک دې هغې میا سره د خولې نه څه کپور وباسې مړه په دې کې به وروره چې انډیوالي کې چای روټۍ ورکې داسې دا نور پیسې میسې ترې وباسې نو کلي ته به څه دي ولې ستا انډیوالان څه کوي نه خوري که څه کوي نه هغې خو نار نه ورودو کېږي مړه نار نه ور نه ما دې الله پاک د هغې په شانتې نه کي وی هغې نار نه ورودو کېږي راشه په ډک بازار قسم دې دوکان ته ننوځي دوکان ته د اتان او چې لا اله الا الله محمد رسول الله وسلم ما چې ته دې چې ځان له راواخلي لکه نو تم وخوره که نه تا ته چا ویل چې راوخوره ولې که نه موږ به دلته خورې خورو وروره داسې کار دی که ته خبرو کړې نن یې خو زما ملګري ته ما زما سره یو ځای لګیا وي سوره قسم دې په دې وجه مې ورسره کار بس که سبا یې راته داسې وي ستا د مخ خاطر نه کوم مرباب زه نه پېژنم په ایماندارۍ نایک دی پیسې درکوي پیسې راکوي د خدای په نامې راکوي ته راشه وګوره د 5 کسانو کار به کوې 50 پیلرې که ته مرې او که ته رغېږې تړې بې نو دا کار دی دونه ګزاره وکړې او کال تېر کړه چې بیا به درله ټیکټ کار خو زما دی قسم په خدای دې سره په جنت کې نه تېروم دا خو را دوبۍ را جنت کې په جنت کې پوهېږي لکه د 1 روپۍ نه 30 جوړېږي د خدای ظالمه دا پاک دې ته ولې 1500 جوړې کړي زه نه کوم بس شپږ راته دا ووي سوره که بیا راته وي قسم دې سر له به مې ولې باري راویستي په ایماندارۍ بس سره اوسه کې یاره لا ولې چې ومې نه نو موږ ته تا دا ویلي وي چې ورور هلته کې نور 2 نیزې راښکته شوي یو شپه پکې ورځ پکې پته نه لګي د شپې به راځې او د شپې به ځې نو ما هم نه ولیدلې یاره ښه لیدلې وای شپاکه تا نه ولیدل چې تی کې تی کولی چې بس کوی زه خو نه کوم وروره ورته سهار ووایې چې زه کوم نه یو میاشت 2 ټکه کار بیا به درله ټیکټ وروره تا لیدلې نه دی د پیشونګړي په شانتې مخې یې قسم په خدای که داسې سړی زه ځان سره کور کې په کوڅه کې خشاک راغونډېدو ته پرېږدم منګکورې غونته چوره قسم دې که څوک په ایمان هغه سړی یې کوي وروره زه تا ته څه وایم چې په خوله باندې مخ ورولګوي په خور ګزاره کولی شي څه خوراک مراک پکې نه کوي دلته خو چې موږ دوکان ته ورننوځو داسې سټورونه ړبرې پکې خوشحالي هغې سره به ورننوځې او لکه ته به د مچو دا ګبینان دي پکې داسې وګوري چې ته رامنډه کړي هغې یې بچ کوي موږ خو نه شو کولی دال پکې یاد کړه ماړه بس خیر دې ګزاره کوه یار لکه چې ګزاره موږ کوله نه په پاکستان کې موږ ګزاره نه کړې دلته څنګه لکه نو دنیا پیسې هم بند کړې یار پیسو نه ته اوس څه وې خفه ولې یاره خفه په دې یم وروره چې تنخواه به د شپاړس 12 تنخواه به د کې قسم دې زه چې په لومبۍ راته رالم سهار 3 بجې اوس پاڅېدو 3 بجې ما یې هسې په جوړوړی دی په مسلمانانو کې دي چې پېشمنۍ کوي سیریس خبره ما وایي کېدی چې پېشمنۍ کوي پېشمنۍ له به اوس په ودو سترګې مې ګډې زه چای پراټې پتمم چې نشته دا مې نه هم لسمه میاشت ته قسم مې په پاک الله که د توبه خدای ته موږ د چا داسې پراټه چا چې پراټه وخوره پراټه هم خو لیده پراټې نه هېرېږي پریان دي ته ووایه ماړه یار دا د لتوب نه دی یاره سالن سره سالنو یاره په سالن مالن باندې نه وروره قسم په خدای چې راغلي یو په دال یې راله کلمې ووینځلې دال دی او دال دی دال دی او دال دی او چې کم یې نه تپوس کې غریبت دی خدای پاک ستاسو په دې غریبت ټوله کړه وغورځوي هلکه نو کور بچي ناست نه دي یاره ډېر ورې بچي ناست دي نو ته څه کوې ته ما ته دا ووایې په خپله به څه خورېس کښېنه دته پته وه دته دې زمانه 2 کاله مخکې راغلی لکه نو ما ته څه پته ما خو دا بلې کپنۍ په شان دا ما ته وی غټه کپنۍ دا وي یو چت 15 کسانو کې چې هغې په مزه مزه لګیا دلته په 2 کسه به در 50 عموده در کې پیلرې وي دا به په 2 کسه 50 پوره کوې که دړقې که دلې بد او تنخواه بس ایجي تنخواه ایجي ته مو پوره کوه که چې یو ورځ پوره نه کړې څه قیامت به راشي نه نه وروره دا د دلتوب زندګي ده دا خو زه نه تېروم دلته د بنده بندګي ده پوهېږې زما په خبره که ته یې کولی شې وې که ته یې نه شې کولی بس ستا خپل سور د ما له سهار ټیکټ کټ کوه او زه یې ډکوم یې
لکه ته یو میاشت مړه د په شان د پیشونګړي په شان مکونه قسم دې لس د پاته کې د ځانه چټي کوم او لس نوې برته کوم په پاکستان کې نه پاکستان کې بیا بوج کړي لړ شو کنه خو دا وېزه خلاصول خو بغواړي کنه میزه ته اوس د اختر پورې کار وکړه تعالی به ټیکټ والو خبر دې رخصت کو خپه خوشاله اختر دلته زه تا ته سیم دلته توبه خدای توبه دلته زمونږ الله اختر نه راولي کني په غرض به تماوي نه چې زه کوم دلته څه کم اعتماد دا وایا خټه ټیسه ته لګي کپڑا سره شتا چې کما ته دا پته چې د شپې 2 بجې به دی پاسه یو ماسخوتن بری په گاډي کې راولې چې سار پاسې روره چې مې نشته خلم لوینځل نشته مونږ او داس پکې نشته بس حاله راځه دوبه کې پیسې دي دا دلته چې تاسو وینئ دلته راشي په 1500 روپے میاش لګیای ای بی غیرت لري په 10 روپے ځان له پتون والے په 10 روپے ځان له کټ والے او بس یو بلډینګ سره تصویرو بل بلډینګ سره تصویرو چاته خلک ویني نه او پلا کې تاو ګوره کنه داش نه باور هم ما دې برج خلیفہ سره دی خدای پاک دې دا زمنګ د کړي دا خلک بے شرم نه بے شرم چې په 15 روپے ځان له پینټ شټ والے دلته کې بس دا دغه غدا چې ګیره پرې د غیر تر پاکستان غیر کی دا خو ځنه کو هونډا کمپنی قسم دې په پینټ شټ کې کار کوي په ایمانداري کما یو ورځ مې صرف په پینټ شټ کې کار کړ نور پجامو کې کوم کما سره بس گزارو کوم نور روري خپکیګه مې گزاره رانه نه کوي قسم دې یار ستاړه سوې ته داسې حالات ته دلته کار کې پدې کې وابلو در لکه نه ټیکټ په در لوالو یارا وابلو در مالو پکې نه کار وکړه 2 میاشتې کار وکړه دا خلکو دا پیسې نن مې وته قسم دې صفاوي معنا شغل ما یې زنه کوم کار ور ځان له کسانو ګور ماره سار ویزه کینسل کړ ما ته د شپه خبرو کړه ته مواره وته دا ویزه دا پیسې مراغش دي کړه دا هم ورکول غواړي دا څوک ورکوي کار زه په پاکستان کې ماړه خو زه په پاکستان کې زه دې نډېره ګټم یله کا دا چې سار په گاډي کې راشي اپ پامنو اچھا تاسو وای دا ارباب دې کار امیر کار ته چي دي د پشان قسم دې زه اپ تک شپک چټي کوم او شپک ځان سره نه ویل کوم بیا په پاکستان کې د پشان خرڅاره خو منګ سره خبره نه پامن دلته راغلی ته اوس دې ماته یلا سورا دات بټه کې چې د خور باپ وې کار هو سره کوي نه ماړه دلته کار مار وسره نه کوم زندګۍ نه چې دې شین ته تاسو ګوره چې دې پته سړیو دا کنه په بیغمه خو به یې کړ وته په زندګۍ باندې هیڅ ته مانه شي مړه چې کم کسان دلته لري کنه لکه دا هم مړه زتا ته سیم د لسړی دلته هغه سړی دلته زندګۍ تورې شي چې بیخي د غیرت پکې دونه نقصان دونه ټکي پکې د غیرت نه کیږي زما کې غیرت ستا د بندګي ضروره زه خو نشم کولی چې کم سړی نه چې کم سړی وای چې یاره زم دوبه ته زه وته خواس کوم چړومبه خو ما سره صرف یو دوه خبرې وکړه چې دوبه کې څه حالات قسم دې په پاکستان کې دغه په لار کوڅو کې جوړې را غوړم کباړ راټولوي کباړ د پاکستان خور خپل کې منګ زر خدا سے کسان دي چې مریضان قدر یې دا چې بکای سار بکار لذي تا ته پته را هغه چټي کوي د اختر پرتم نه کوي زه خدا سے نشم کولی ما خو چې په پلار سره رابطه کار کو نه ته باندې بیا چټي کوله ما لار کوڅو کې بکر دا درغله ته ما ته ور کنه بھائی اے بندو کتنا ٹائم ہوا ادھر مجھے ہاں دیتا ہوں نہیں دے رہتا سوتا دلال ہوا ہے اللہ موجود ہے صحیح بات بتاؤ کیا ادھر کیا ہے ادھر کیا مشکل ہے پاکستان صحیح تھا یا ادھر سے پاکستان ٹھیک ہے بہت مشکل ہے دیتا ہوں نہیں سا जितनी मेहनत हम इधर कर रहे हैं ना जितनी मेहनत हम इधर मेहनत कर रहे हैं इधर आकर अच्छा इतनी मेहनत हम पाकिस्तान में करें ना कसम से हम ज्यादा उधर कमाई करते हैं कितने दिन हो गया तुम आया इधर मुझे इधर 10 दिन हो गया हुए को तूरा कड़े रहा मुझे 10 दिन इधर हो गया आए हुए मुझे 1200 सैलरी दे रहे हैं वो कह रहे तुझे 1200 सैलरी तब देंगे जब तुम 200 तो वो पूरा लगाएगा 200 बोले मंग जनरेटर यू हम जनरेटर है मैंने बोला मैं कुछ जनरेटर नहीं मेरे अंदर मशीन नहीं बहन तुम मरे यार जिंदा है बस 200 तबुक लगाओ हाँ उसने जब हमारा रोटी आता है 15 शाम को वही हमने शाम को खाना बेंच वही सुबह खाना है वही 12 बजे खाना है खबर और बेगनन माजिगर डुरे पे ही गुजान लपख पड़ा आगा सार को लके शुक्र दे पराठा मराठा निश्ता तशा चेला का दिनवानो बस चाय नहीं पीता सुबह हम कावा पीता है कसम से वो भी कभी कभी पीता है कभी कभी नहीं पीता कभी तुम तो पीते हम कभी भी नहीं पीते मैं नस्वार रखता था पाकिस्तान में बहुत 3 पुड़ियाँ खाता था इधर आकर नस्वार भी छोड़ दी नस्वार दिन इसलिए छोड़ा चलो 2 रुपये बच जाएंगे دلته بدن غار سعادتونه وزي در छोड़ो ضروره چنن ډوډۍ په هی ګناه غسته د شپې مو کړو سبا مو کړو سبا مجھے کینسل کرو د تلګارې نه ډکن کولو کې روح راغه خراب یو بیا ماغه غوري غریب پاکستان में زمون خو غریبات نه पाकिस्तान में बहुत मैंने दारू पिया पाकिस्तान में ना اشپا کروري وته یار نمبر موبایل زمانه والا وته وی هغه چې زکار نه کوم یا مړه اوس گزاره وکړه وبوي وته زما خاو یاره کوم نه ما د نن هفته مخکې هغې ته ویم یاره ویم زه بس دره لم زه نه کوم کار ولې زه بل لپاره ځان مړ ये क्या बोलता है मैं भी जाऊंगा
आना जाएगा नहीं करने नहीं, इधर मालूम है बंदा का बंदगी करना पड़ेगा। इधर ऐसे पूछ पूछ करना पड़ता है। हाँ काम करेगा बस, यल्ला सोरा 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 ये बोलेगा। जब सैलरी का टाइम आता है तो मिल जाएगा सैलरी जी दामाना से जिंदगी। मैंने अपने बाप को बोला है मैं घर जा रहा हूँ, मुझे पैसा दो। उसने बोला तुम 2 घर से, मैंने बोला जमा पे वसूरा से काम करूंगा। अगर तूने मुझे तो नाना पैसा दिया, मैं जाकर उधर शर्तों के पास जाऊंगा। मैं शर्तों की मैंने बोला, मैंने आपको बोला शोरता मुर्ता छोड़ो, शोरता देर से आएगा, वो हमारा हाथ नहीं है। नहीं मेरी बात सुनो, शर्ते के पास जाओ, उसको बोलो ये बहन जितना हमसे काम कराता है कसम से उसको अंदर करेगा, हमें दस्ती पैसा लेकर देगा, हमें टाइम भी देगा, फिर हमें पाकिस्तान देखो जब पाकिस्तान से आना है तो मिस्री लोग पहला पूछना है शिरका किस चीज का है, मिस्री का है किस चीज का है। बस मैंने उससे पूछा ना, मेरी पहले बात सुनो, जब मैंने उसको मेरा आया ना वीजा, मैंने उसको बार बार